من احترامات زموږ د ګروپ د واتساپ د ګروپ مینوالو او د واتساپ د کانال مینوالو او زموږ د چینل څارونکو تعقیب کوونکو، نن غواړم چې د ګروپ د ملګرو سره دوه پروګرامه شریکم. نو تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او زموږ په ګروپ کې شرکت سره وکړئ. انشاءالله چې کوم مشکل تاسو ته یې هغه مشکل به انشاءالله موږ د ګروپ د لارې تاسو سره حل کوو، د یوټیوب د لارې به حل کوو. دوه پروګرامه دي، هغه دوه پروګرامه ویډیو را سره وګورئ. انشاءالله دا به ستاسې د کامیابۍ سبب وي. هغه دوه پروګرامه په دې دي، په دا اوس کې هم زه داسې خبر شوم چې کله کله د مولد انویټ دغه یو پروګرام نه ایسي، موږ ته دغه سټاپ یا دغه سره بټن ورباندې ووهو، هغه یې کار نه وکړي، نو هلته فریکونسي لږ راشاوه سي او دغه پوره نه یې راشاوه سوې، دغه د سمرسیبل په لاینو کې برکې، نو هغه زموږ ته د هلاکت او د خوټ سبب وګرځېږي. نو زه غواړم چې هغه دوه پروګرامه د سره شریک کړم. تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ، دغه د انشاءالله ډېر څه به ځینې زده کړئ. نو راځو ځو د پروګرام پر طرف. کله چې موږ نوی مولد نوی انویټ رانیسو، نو هغه دا دوه پروګرامه د کمپنۍ د طرفه نه یې کې سوي، موږ تاسې به حتما لازمان کې کوو، ځکه موږ ته د خطر سبب جوړېږي. نو راځو هغه دوه پروګرامه کوو. تاسې ویډیو را سره وګورئ چې د کمپنۍ څخه پر کوم دغه ولاړې، پر کوم سیسټم ولاړ او موږ ته به پر کوم سیسټم درو. نو ویډیو را سره وګورئ، ویډیو در پای را سره وګورئ، زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، چې ستاسو لپاره، ستاسو د پښتنو لپاره لا یوازې موږ کوشش کوو چې لږ تاسو پر خپل کور در زده کړو، د خپل بر کار په خپله وکړئ. ویډیو را سره وګورئ، ویډیو در پای ګوره. د کمپنۍ د طرفه څخه دلته دا پروګرام زه دغه پی بي 6 ده، ډیټا انټر باندې و، ډیټا انټر چې موږ باندې وول، ګوره دلته دا 0 دی، دا داسې یې وي. دا چې اوس یې وي، نو موږ تاسې دا د کمپنۍ طرفه څه یې وي، نو بیا دغه بټن چې اوس موږ دا یو کوو، صحیح ده، دا مو یو کوي چې ناووتو. اوس دا مولد موږ چالانوو، ګوره دا مو چالان کوي. اوس دا مولد چې موږ ته چالان کوي، برته مو دا دی بند کوي. ګوره دلته اوس ما بند کړی دی، فریکونسي پر ځای ودرېده. برته غواړم چې چالان یې کړم، ځکه موږ دلته دې ته کوچنۍ بټن تړلې ده، ګوره برته فریکونسي پر مخ روانه شوله. اوس د دغه پروګرام دپاره ستاسو سره شریکوم. موږ ته کله دغه سره بټن ووهو، دا فریکونسي چې دغه د رضا پورې پر شا راسي، نوره پر شا نه راځي. ګوره دا اوس پر 25 ودرېده. دا اوس اختر کې مو داسې څوک ویل دی، داسې حال په اوسو چې دغه د هغه د هلاکت سبب ګرځېدلې وه. نو دغه دوه پروګرامه دي، دغه دوه پروګرامه ستاسو سره شریکوم. تاسې دا ویډیو وګورئ، ویډیو در پای وګورئ. رابسو پی ار جي بټن به و، پی ار جي چې مو ول پی بي به راولو، دا په ډیټا انټر دا به ورباندې ووهو. رابسو کښته 6 ته پی بي 0.06 دا به اوکې کړو. دا د کمپنۍ څه یې وي، دا به 0 کړو. دا چې مو 0 کوي، دا به اوکې کړو. بیا به راسو پی بي 0.1. په بعضې بټنان کې دا په 380 ولاړې، دغه چې دی په شیفټ بټن به داسې وښورو، 1.5 سلټې به ورسو، داسې 1.5 سلټې به ورسو، بیا به اوکې کړو. چې اوکې مې کړي، هغه فریکونسي چې پر ځای ودرېږي، هغه فریکونسي چې ده هغه به واره در پایه پورې رسېږي. مثلا اوس دا د موږ دا پروګرام ودروئ، موږ دا چالانوو، یا دا د چالانه مو که ده صحیح ده. اوس دا د عیسی پر مخ روان دی، فریکونسي روانه سو. اوس که موږ وغواړو چې برته یې بنده کړو، فریکونسي به برته 0 ته را رسېږي یا 50,000 ته. اوس موږ دا برته بنده کړله، دا د عیسی برته چې دی هغه چې سو را روان سو، پر شا باندې پر 50,000 به درېږي. ځکه دا پروګرام به حتما کې کوئ، خامخا به کې کوئ. که چېرې نه کې وکړئ، نو بیا ستاسې د هلاکت سبب جوړېږي. په دغه لاینو کې چې د سمرسیبل دي، په دا کې برق کړي، نو دا پروګرام ډېر لازمي دی، حتما به کې کوئ. نو موږ تاسې به انشاءالله بیا د هلاکت سبب نه جوړېږي. موږ تاسې به یو د مولد چې کله نوی رانیسو، دغه پروګرام به حتما کې کوو، او دغه پروګرام چې موږ تاسې کې وکړئ، بیا به انشاءالله موږ تاسې د بریا راز به وي، او موږ ته چې دی هغه به د هلاکت سره نه مخ کېږو. دغه پروګرام نن مو سره شریکوئ، په دغه خاطر چې د نورو ملګرو سره هم شریکم. خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مې ګرځېدلې وي، او کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي، د سره لایک یې کړئ، او زموږ چینل د سره څارئ، او زموږ ګروپ کې شرکت سره وکړئ. ښه وخت ولرئ، ښې چای.